ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 12م ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیر درسي ساعت کې څپې ولوستې، د څپې خصوصیات مو ولوسته، همدارنګه د څپې د خصوصیاتو په لړۍ کې خوږو زده کوونکو د څپې انعکاس به موږ او تاسو لولو. د څپې انعکاس ښه خوږو زده کوونکو، کله چې میخانیکي څپه په داسې یو محیط ولګېږي چې ورڅخه تېره نه شي نو بیرته راګرځي، چې دغې خاصیت ته د میخانیکي څپې انعکاس ویل کېږي. خوږو زده کوونکو، تاسو د دې خبرې سره پوره بلد یې. کله چې تاسو د غرونو خوا او شاته لاړ شئ نو هلته غږونه تاسو کوئ، یو څه وخت وروسته ستاسو غږ بیرته تاسو ته راګرځي. علت یې څه شی دی؟ موږ چې ماشومان وو، موږ په غرونو کې غږونه کول، بیا به مو ویل چې ګوره پیری موږ ته غږونه کوي، دا د پیري غږونه دي. خوږو زده کوونکو، د پیري غږونه نه وو، په اصل کې دا زموږ غږونه به په هلته په ډبرو باندې لګېده، په ډبرو کې زموږ غږونه نه جذبېده، نو بیرته به راګرځېده، چې دغې خاصیت ته د میخانیکي څپې انعکاس ویل کېږي. نو وایو کله چې میخانیکي څپه په داسې یو محیط ولګېږي چې ورڅخه تېره نه شي نو بیرته راګرځي، چې دغه راګرځېدو ته د میخانیکي څپې څه شی ویل کېږي؟ انعکاس ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انکسار مخکې لوستی و، خو هغه په اصل کې د نور انکسار و، دلته د میخانیکي څپې انکسار دی. خوږو زده کوونکو، کله چې میخانیکي څپه له یو مادي محیط څخه بل مادي محیط ته تېرېږي نو په دې صورت کې د میخانیکي څپې جهت یا لوری هم تغییر کوي او سرعت هم تغییر کوي، چې دغه پیښې ته د میخانیکي څپې انکسار ویل کېږي. دوه برخې پکې تغییر کوي، یو پکې د میخانیکي څپې سرعت تغییر کوي او بل پکې د میخانیکي څپې جهت یا لوری پکې تغییر کوي. ګرانو زده کوونکو، تاسو که چېرته دلته متوجه شئ، فرض مثال دا اول محیط دی او دا دویم محیط شو. کله چې میخانیکي څپه له اول محیط څخه دویم محیط ته داخلیږي نو په دې صورت کې کوم تغییر په دې کې رامنځته شو؟ یو تغییر په دې کې دا رامنځته شو چې د څپې اوږدوالی کم شو یا زیات شو، څپې کې تغییر رامنځته شو. دلته د څپې اوږدوالی څومره دی؟ لمدا یو. خو دلته د څپې اوږدوالی څومره دی؟ لمدا دوه. په اندازه باندې د څپې اوږدوالی دی. خوږو زده کوونکو، دلته به سرعت څومره وي؟ موږ او تاسو ټول پوهېږو چې سرعت د څپې د اوږدوالي سره مستقیم اړیکه لري. نو وایو چې سرعت یې وي یو، دلته به سرعت څومره وي؟ وي دوه په اندازه باندې. او ګرانو زده کوونکو، دا یاد ولرئ چې په دې ځای او دې محیط دواړو کې د څپې فریکونسۍ فرق نه کوي. یعنې دلته فریکونسي چې څومره ده اف، او دلته فریکونسي چې څومره ده هم اف ته. ولې اف ته؟ ځکه دلته چې څومره طولي موجونه طی کوي په واحد وخت کې، هماغه طولي موجونه دلته هم په واحد وخت کې طی کوي. نو قدرمنو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو لومړی دلته سرعت لاسته راوړو د څپې. زه لیکم چې وي یو مساوي کېږي لمدا یو ضرب اف سره، دې ته وایم اوله معادله. او د دې ځای څخه وایم چې وي دوه مساوي کېږي لمدا دوه ضرب اف، دې ته وایم دویمه معادله. قدرمنو زده کوونکو، لومړۍ معادله په دویمه معادله طرف په طرف باندې ویشو. لاسې کوم چې اوله معادله راخلم، په دویمه معادله طرف په طرف تقسیموم، دا برخې راخلم په دې برخې تقسیموم. نو د دې ځای څخه به وي یو پر وي دوه دا به مساوي شي لمدا یو ضرب اف پر لمدا دوه ضرب اف سره. که چیرې موږ او تاسو د مساوات ښي خوا وګورو نو پوهېږو چې دا اف د دې اف سره اختصاریږي، نو دا اف د دې اف سره له منځه لاړو. بالاخره وي یو پر وي دوه مساوي کېږي لمدا یو پر لمدا دوه. دا د میخانیکي څپې په انکسار کې عمومي معادله شوه. یعنې د څپې سرعت د طولي موج سره مستقیم اړیکه لري. که د څپې سرعت په یو محیط کې کمیږي نو په مقابل کې به د څپې اوږدوالی هم کمیږي، او که د څپې سرعت زیاتیږي د څپې اوږدوالی به هم زیاتیږي. خوږو زده کوونکو، دا د ځان سره واخلئ. راځو د همدې مطابق یو مثال حلوو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو دې مثال ته متوجه شو، مثال د هرات ولایت د فورم سوال دی. که چیرې د څپې سرعت په هوا کې 300 متر پر سکند او په اوبو کې 1200 متر پر سکند وي، نو په هوا کې د څپې اوږدوالی 6 سانتي متره دی. تاسې په اوبو کې د څپې اوږدوالی پیدا کړئ. راځم لومړی دا ډیټا ځان سره اخلم. وایم چې په هوا کې د څپې سرعت وي یو ورته وایم، دا 300 متر پر سکند دی، او په اوبو کې د څپې سرعت وي دوه ورته وایم، دا مساوي کېږي 1200 متر پر سکند دی. تاسې په هوا کې د څپې اوږدوالی وی تاسو ته درکړل شوی دی، هغه څومره دی؟ لمدا یو مساوي کېږي 6 سانتي متره دی. نو تاسې په اوبو کې د څپې اوږدوالی پیدا کړئ.
لمدا 2 پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو د دې د پیدا کولو لپاره کیدای شي تاسو ځان سره داسې ووایئ چې دا میټر پر سیکنډ دا میټر پر سیکنډ دا سانتیمتر د رابو شو دا به سانتیمتر به میټر ته بدل کړو اړتیا نشته خوږو زده کوونکو. خو فقط او فقط دومره وکئ کوم ځواب چې درکې هغه ځواب سره هم دا چې سانتیمتر دی دلته هم سانتیمترونه ولیکئ. نو راځم لیکم چې لمدا 1 پر لمدا 2 مساوي کیږي V1 پر V2. که څوک ولیکي دا دې خواته ولیکي هغه برخه هغې خواته ولیکي څه مشکل په دې کې نشته. لمدا 1 پکې شته دی خو لمدا 2 پکې نشته. نو زه لمدا 1 په ځای باندې لیکم چې 6 سانتیمتره پر لمدا 2 په ځای باندې په خپله لمدا 2 دا مساوي کیږي. V1 په ځای باندې ولیکم چې 300 میټر پر سیکنډ پر V2 په ځای باندې 1200 میټر پر سیکنډ. دا دوه صفرونه دي دوه صفرونه سره اختصار شو. 1 3 3 4 3 12. راځم لمدا 2 په یو کې لمدا 2 دا مساوي کیږي 4 په شپږو کې 24 سانتیمتره. نو خوږو زده کوونکو څه وایو؟ وایو چې په اوبو کې به د څپې سرعت څومره وي؟ 24 سانتیمتره. نو قدرمنو زده کوونکو تاسو څه شی زده کړه؟ تاسو دا زده کړه چې د څپې سرعت په هوا کې دومره 300 میټر پر سیکنډ دی نو د څپې اوږدوالی هم کم و. کله چې په اوبو کې د څپې سرعت زیات شو 1200 میټر پر سیکنډ شو نو په مقابل کې د څپې اوږدوالی هم زیات و چې 24 سانتیمتره شو. دا د ځان سره واخلئ. ښه دویم مثال ته متوجه شئ. په یو محیط کې د څپې سرعت 24 سانتیمتر پر سیکنډ او د څپو اوږدوالی د لومړي او دویم محیط په ترتیب سره 6 میټره او 8 میټره دی. په دویم محیط کې د څپې سرعت پیدا کړئ. په لومړي محیط کې د څپې سرعت څومره دی؟ V1 دا مساوي کیږي 24 سانتیمتر پر سیکنډ. په لومړي او دویم محیط کې د څپې اوږدوالی په ترتیب سره لمدا 1 مساوي کیږي 6 میټره او لمدا 2 مساوي کیږي 8 میټره دی. تاسې چې وکړئ په دویم محیط کې د څپې سرعت پیدا کړئ V2 پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو راځو دلته هم د هماغې فورمول څخه استفاده کوو. نو زه لیکم چې V1 پر V2 دا مساوي کیږي لمدا 1 پر لمدا 2 سره. څه شی پکې نشته؟ V2 پکې نشته. نو V1 په ځای باندې ولیکم چې 24 سانتیمتر پر سیکنډ. واحدات هم درته لیکم تر څو ستاسو هغه شک ختم شي چې رښتیا هم موږ ته واحد همدا سانتیمتر پر سیکنډ راکوي که نه. پر V2 دا مساوي کیږي لمدا 1 په ځای باندې ولیکم چې 6 میټره. لمدا 2 په ځای باندې ولیکم 8 میټره. خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه شو لومړی به راواخلم دا واحد به دې واحد سره اختصار کړم. بیا ولیکم چې 3 په 2 کې 6 او 4 په 2 کې 8. خوږو زده کوونکو V2 په 3 کې 3 V2 دا مساوي کې کوم واحد نه دی پاتې. 4 په 4 کې 14 یو حاصل 4 په 2 کې 8 8 او یو 9 سانتیمتر پر سیکنډ سره. راځم دواړه خواوې د مساوات په دریو باندې تقسیموم. نو V2 به مساوي شي 96 پر 3 سانتیمتر پر سیکنډ سره. راځم څه شی کوم اوس اختصار تر سره کوم. پوهېږم چې 96 په 3 باندې د اختصار وړ دي. راځم چې 1 3 3 3 3 9 2 3 6 22 تقسیم 1 22. نو V2 مساوي کیږي 22 سانتیمتر پر سیکنډ سره. نو ګرانو زده کوونکو په دویم محیط کې به د څپې سرعت څومره وي؟ 22 سانتیمتر پر سیکنډ به وي. دا هم د ځان سره واخلئ. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو بله موضوع ده د څپې د خپرېدو تابع. د څپې د خپرېدو تابع د هغه تابع څخه عبارت ده چې په هره لحظه کې د متحرک جسم یا د محتزز جسم موقعیت راښیي. همدارنګه داسې هم ویلی شو چې په هره لحظه کې د محتزز جسم امپلیتود لومړنی فاز همدارنګه زاویې فریکونسي راښودلی شي. خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې ساده هارمونیکي حرکتونو ته پام وکړو نو هلته موږ او تاسو د ساده هارمونیکي حرکتونو معادله لوستې وه. دلته هم کټ مټ تقریبا د هماغې په څېر ده خو فرق یې دا ده چې هلته د کوساین نه استفاده کېده او د ساین نه هم. د څپې د خپرېدو تابع یوازې د ساین تابع په ډول باندې ده. قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ چې د څپې د خپرېدو تابع وای مساوي کیږي A ضرب ساین د فی په ډول باندې ده. که چیرې فی پکې داسې ولیکم چې فی مساوي اومیګا ټي شي نو د دې ځای څخه وای مساوي کیږي A ضرب ساین د اومیګا ټي. دا هم د څپې د خپرېدو تابع ده. ګلون زده کوونکو اومیګا پکې زاویوي فریکونسي ده، ټي پکې وخت دی او A پکې امپلیتود دی. موږ او تاسو زاویوي فریکونسي د پیریود سره چې کوم اړیکه لرله په هغې باندې پوهېږو. زه داسې لیکلی شم چې دا مساوي کیږي A ضرب
ساین د اومیګا په ځای باندې لیکم چې 2 پای پر ټي او ضرب ټي په خپله باندې ټي دا هم د څپې د خپرېدو تابع ده. خو ګوز د کوونکو اوس که چېرته زه غواړم چې د ام یو اختیاري ټکي موقعیت پیدا کړم نو څه وکړم؟ نو په دې صورت کې قدرمنو زده کوونکو کولی شو موږ او تاسې د څپې د خپرېدو تابع داسې ولیکو چې وای مساوي کېږي ا ضرب ساین ده او 2 پای پر ټي به پکې مشترک ونیسم او د ټایم په ځای باندې ولیکم چې ټي منفي ټي ام سره ټي ام پکې هغه وخت شو چې د ام نقطې ته رسیږي محتزه جسم. راځم د بلې خوا نه موږ او تاسې د 11 سیم کې د حرکتونو څخه پوهیږو چې اکس مساوي کېږي وي ضرب ټي سره. د دې ځای څخه چې زه غواړم د ټي قیمت پیدا کړم نو ټي مساوي کېږي اکس پر وي سره. دغه ټي ته زه ټي ام وایم دغه قیمت راخلم په دې معادله کې دلته وضع کوم نو بالاخره وای به مساوي شي ا ضرب ساین د 2 پای پر ټي ضرب ټي منفي ټي ام په ځای باندې ولیکم چې اکس پر وي سره. خو اوس د کوونکو د څپې د سرعت د معادلې څخه زه پوهیږم چې وي مساوي کېږي لمدا پر ټي سره. د دې ځای څخه زه پوهیږم چې لمدا یا طول موج راواخله په پیریود تقسیم که موږ ته د څپې سرعت راکوي نو د څپې د سرعت په ځای باندې په دې معادله کې زه لیکم چې لمدا پر ټي نو بالاخره به ولیکم چې وای مساوي کېږي ا ضرب ساین د 2 پای پر ټي ضرب ټي په خپله باندې ټي منفي اکس په خپله باندې اکس پر د وي په ځای باندې ولیکم چې لمدا پر ټي سره. دا مساوي کېږي ا ضرب ساین د 2 پای پر ټي په خپله ضرب ټي منفي دا به صورت ته پورته شي دا به شي اکس ضرب ټي پر لمدا سره. ښه قدرمنو زده کوونکو اوس راخلم 2 پای پر ټي دا راخلم په دې قوس کې ورضربوم نو دا به مساوي شي ا ضرب ساین د 2 پای پر ټي ضرب 2 پای پر ټي ضرب کوچنی ټي منفي دا چې راواخلم په دې کې ضرب کړم نو 2 پای اکس دا ټي به د دې ټي سره اختصار شي نو پاتې به شي چې نو 2 پای په خپله 2 پای ټي د ټي سره اختصار شو اکس پاتې شو پر لمدا سره. خو ګوز د کوونکو دغه معادلې ته ویل کېږي د څپې د خپرېدو تابع ده بله هم شوه نو زه لیکم دلته چې وای مساوي کېږي ا ضرب ساین د 2 پای کولی شم پکې مشترک هم ونیسم خو اړتیا نشته همداسې لیکم وایم چې 2 پای پر ټي ضرب کوچنی ټي منفي 2 پای پر لمدا ضرب اکس. خو ګوز د کوونکو دا هم د څپې د خپرېدو تابع شوه دا هم د څپې د خپرېدو تابع شوه دا هم د څپې د خپرېدو تابع شوه. هر یوه چې تاسو ته لیکل شوې وه دې ټولو ته د څپې د خپرېدو تابع ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو په دې کې ډېره مهمه خبره چې ده هغه دا یاد ولرئ 2 پای پر ټي خو موږ او تاسو پوهېږو چې دا اومیګا د دې سره خو کار نه لرو ضایع فریکونسي ده ټي پکې وخت دی دا 2 پای پر لمدا پکې څه شی دی 2 پای پر لمدا دې ته خو ګوز د کوونکو د څپې عدد یا د موج نمبر ورته ویل کېږي. 2 پای پر لمدا ته څه شی ویل کېږي د موج نمبر او که چېرته 2 پای دغه ټول 2 پای اکس پر لمدا 2 پای اکس پر لمدا د 2 پای اکس پر لمدا ته بیا څه شی ویل کېږي دې ته د څپې فاز ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ کوشش وکړئ په دې باندې ډېر کار وکړئ. قدرمنو زده کوونکو راځو زموږ او تاسې عنوان دی د میخانیکي څپو تداخل. تداخل د میخانیکي څپو په یو بل کې داخلېدلو ته یا ننوتلو ته د میخانیکي څپو تداخل ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو د دې لپاره چې میخانیکي څپې په یو بل کې داخلي شي نو لاندې شرطونه باید صدق وکړي. کوم شرطونه؟ اول شرط دا یاد ولرئ چې څپې باید په عین محیط کې قرار ولري. دا د څپو کومې سرچینې چې تولیدېږي دا باید په عین محیط کې قرار ولري. څه معنا شوه؟ فرض مثال دا یو هاوس شو موږ غواړو چې دلته دا څپه او دا څپه یو بل کې تداخل وکړي
دا هیڅ امکان نه لري قدرمنو زده کوونکو چې زه یو ډبره دلته واچوم او یو ډبره دلته واچوم بیا ووایم چې دا دواړه سره تداخل وکړي. نه، د څپو دا کومې سرچینې چې دي دا باید په عین محیط کې قرار ولري. مفهوم د دې خبرې دا شو که زه دلته ډبره واچوم نو دلته څپې تولیدېږي. که چېرته ډبره دلته واچوم نو دلته هم څپې تولیدېږي. بالاخره دا سره تداخل کوي، دا ننوتي یو بل کې. خو ګوز زده کوونکو دغه د څپو ننوتلو ته په یو بل کې د څپو څه شی ویل کېږي؟ تداخل ویل کېږي. خو که چېرته اوس تاسو ډبره دلته اچولې وي دلته هم څپې تولیدېږي، خو آیا دا څپه دې څپې سره تداخل کوي؟ نه، دا سره تداخل نه کوي. نو اول شرط دا شو چې د څپو سرچینې باید په عین محیط کې یا په یو محیط کې قرار ولري. او دویم شرط دا شو چې د څپو امپلیتود او پیریود باید سره مساوي وي. امپلیتود او پیریود دا باید سره څنګه وي؟ دا باید سره مساوي وي. قدرمنو زده کوونکو که چېرې زه تاسو ته یو څپه په پام کې ونیسم، فرض مثال یو څپه دا شوه، بله څپه دا شوه، دا دواړه څپې که سره تداخل کوي نو د دې څپې او د دې څپې پیریود او امپلیتود به سره مساوي وي. معنا دا ده چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې دا څپه څومره وخت کې طی کېږي دا دواړه باید په عین وخت کې طی شي. او همدارنګه دغه څومره ارتفاع چې ده او دغه څومره ارتفاع چې ده دا باید سره مساوي وي. ولې مساوي وي؟ که چېرته همدغه څپه اوس زه راواخلم د دې څپې سره تداخل ورکړم نو دا څپه راخیستل کېږي، په دې کې داسې هېڅ ورسره تداخل نه کوي، غټېږي او کوچنی کېږي، نه کوم تاثیر ورباندې نه کوي. نو په دې صورت کې دا بیا تداخل خوږو زده کوونکو نه کوي. نو د میخانیکي څپو د تداخل لپاره تاسې دوه شرطونه زده کړه. یو شرط دا شو چې میخانیکي څپې دغه سرچینې دا باید په عین محیط کې قرار ولري. او دویم شرط دا شو چې میخانیکي څپې چې کومې تولیدېږي د دې څپو امپلیتود او پیریود باید سره مساوي وي. د کانکور تکراري سوالونه یې دا خوږو زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس چې دا میخانیکي څپې سره تداخل کوي د دې د لارې توپیر موږ څنګه کولی شو پیدا کړو؟ فرض مثال یوې څپې دلته فرض مثال یو څپه راغله، بله څپه دا د دې ځای نه ورته راغله، بالاخره دلته سره تداخل وکړې، دلته سره یو ځای شوې. قدرمنو زده کوونکو د دې د تداخل لپاره چې زه غواړم فرض مثال د دې د لارې توپیر پیدا کړم، دې ځای نه چې دې کوم واټن طی کړی دا ډي یو شو، د دې ځای نه چې کوم واټن طی شوی دی دا ډي دوه شو. زه څنګه کولی شم د دې د لارې توپیر پیدا کړم؟ د دې د لارې د توپیر د پیدا کولو لپاره قدرمنو زده کوونکو دوه خبرې دي. اول د همفازه څپو د لارې توپیر. د همفازه څپو د لارې توپیر څنګه کولی شم پیدا کړم؟ دلته ډي یا د لارې توپیر مساوي کېږي د ام لمدا سره. ام پکې څه شی دی؟ ام پکې یو تام عدد دی مثبت، 0 1 2 ټکي ټکي دا قیمتونه اخیستلی شي. او که چېرته غواړې د غیر مطلب مختلف الفاظه څپو د لارې توپیر پیدا کړې نو دویم زه داسې وایم د مختلف الفاظه څپو د لارې توپیر دا څومره دی؟ د مختلف الفاظ څپو د لارې توپیر دلته ډي مساوي کېږي 2m جمع یو ضرب لمدا پر 2 سره دی. خو زده کوونکو یاد ولرئ چې دا فقط تاسې همداسې اوس ځان سره زده کوئ. انشاءالله چې موږ او تاسې په دې باندې ډېر مفصل ډول باندې غږیږو په څه شي کې؟ الکترومقناطیسي څپو په تداخل کې او تفرق کې. تفرق بیا بېله جلا موضوع ده. موږ او تاسو به انشاءالله چې د الکترومقناطیسي څپو یا د نوري څپو په تداخل کې پوره په دې باندې غږیږو او دا خبر به پوره واضح کېږي چې د لارې توپیر څه شی دی په دې کې. همدارنګه د منابعو ترمنځ فاصله څومره ده او د دې دواړو منابعو ترمنځ فاصله، د پردې ترمنځ فاصله څومره ده. فقط او فقط دلته دومره زده کوئ چې د میخانیکي څپو په تداخل کې دوه شرطونه زده کوئ او همدارنګه د میخانیکي څپو په تداخل کې د همفازه څپو د لارې توپیر څومره دی؟ دلته ډي مساوي کېږي ام لمدا. او د مختلف الفاظ څپو د لارې توپیر څومره دی؟ 2m جمع یو ضرب لمدا پر 2. دلته ام څه شی دی؟ دلته هم همدغه قیمت ام اخیستی شي، 0 1 2 3 ټکي ټکي دا قیمتونه اخیستی شي. خو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسې وغواړو په دې کې یو مثال راوړو نو د مثال د راوړلو لپاره فرض مثال کیدی شي تاسو داسې مثال ووایي که چېرې د ام مساوي یو لپاره د دوه همفازه څپو د لارې توپیر پیدا کوي نو که چېرته ام پکې یو شي نو په دې صورت کې یو په لمدا کې د لارې توپیر لمدا دی. که چېرته دا د مختلف الفاظ څپو لپاره موږ او تاسې نه وغواړي نو بیا دا د یو قیمت راواخله دلته یې وضع کړه 2 په یو کې 2 2 او 1 3 نو 3
لمدا پر دوی بیا د لارې توپیر دی. همدارنګه که چیرې تاسو ته ووایي فرض مثال د دریم همفاز څپو د لارې توپیر پیدا کوي نو 2 په 3 کې شپږ او 1 اووه لمدا پر 2 بیا راځي د مختلفو الفاظ لپاره او د همفاز لپاره. نو که غواړي چې فرض مثال د دریم همفازه نو 3 لمدا بیا ځواب راځي. د ام په ځای باندې قیمت څو کې دی 3 لمدا. خو په دې کې کوم داسې خاص مثالونه ستاسو لپاره نه دي راغلي او نه په کانکور کې کوم سوالونه راځي. اصل سوالونه چې راځي تاسو بیا انشاءالله په هغې باندې پوه شئ چې د روښانه نوار او تیاره نوار کوو انشاءالله موږ او تاسو پوره بحث په هغې باندې کوو. دا د ځان سره واخلئ. ښه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس انشاءالله چې موږ او تاسو په آینده درسي ساعت کې غږیزې څپې یا غږ موږ او تاسو دا مطالعه کوو انشاءالله. تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم. خوښه خوشحاله شېبې ولرئ.